بسم الله الرحمن الرحیم. په تېره وینا کې موږ پنځه اسباب ذکر کړه چې د الله عز وجل د مینې او محبت د ګټلو لارې د قرآن سره تعلق دی. دویم ډیر نوافل دي. دریم ذکر د الله دی. څلورم د الله د پاره غوره کول د هغه څه دي چې الله ته خوښ دي، نه هغه چې نفس ته خوښ وي. د الله د پاره کول د هغه اعمالو چې هغه الله ته خوښي. پنځم د الله د نومونو او صفتونو او د کارونو مطالعه کول او بیا ځان په هغې باندې برابر روانول، چې په دې کې مو خبره کوله چې د الله ډیر نومونه دي او څه چې تا ته یاد دی او تا ته د هغې معلومات شوی دی، په هغې کې ته سوچ وکړه، په رحیم کې سوچ وکړه، په رحمان کې سوچ وکړه. ما په دې کې سوچ وکړه چې یا اله العالمین ولې دا چرګان او غویان او حیوانات او طیور او مرغان خبرې نه کوي؟ بس الله عز وجل مې په زړه کې دا واچوله که چېرته یو انسان لس چرګان ولري او لس غویان ولري، میږې او ګډې بزې ولري او دې ټولو خبرې کولی او تړیسمارې کولی، نو دا انسان به څونه تنګ وی د خپلې مالدارۍ نه. یوه به ویلې اوبه راکه او بل به ویله چې ډوډۍ راکه او واښه راکه، بل به ویل چې په دې ځای مې درد دی او دې ووالم او هغه ووالم، نو څونه یو ګنګړو او جنجال به جوړو. رحمان او رحیم ذات دا ټول حیوانات او مرغان او کبان د اوبو غیر ناطق نه ګړیدونکي پیدا کړي دي، د دې دپاره چې انسان په هغې باندې مشغوله نشي او د الله عبادت ته فارغه شي. همدارنګې د الله په افعالو کې سوچ کوه چې الله عز وجل څونه عظیم بادشاه، د بحر نه بخار راپورته کې، هوا ته یې بلند کې، هلته وله شکل بدل کې، وریځې وله ورکې، د وریځو شکل ورته ورکې، بیا وریځ یو د بل د پاسه قط په قط کې دی، بیا حرکت او چالان ورکې، او چې کوم ځای کې د انسان ضرورت دی و باران ته هلته یې ورسې او هلته یې راوورې. که موږ یو هیئت وریځو ته ولیږو او هلته په وریځو کې لاس ووهي، نو اوبه او لمدبل به پیدا نه کړي مګر ډېر لږ، او هغه په میلیاردونو ټنونو اوبه چې د وریځو نه راوریږي دا په وریځو کې بالفعل موجودې دي، خو که زموږ او ستاسو یو څوک لاړ شي او په وریځ کې وګرځي پیدا به یې نه کړي، خو چې رب العالمین یې پیدا کوي بس فوراً هغې ته حکم وکړي چې ای اسمانه وورېږه، ای د پاسه نه اوبو را چالان شئ. دغه عظیم ذات څوک دی چې دا مایعې او نرمې او پستې اوبه په هوا کې په خپل امر بندي کړي دي. نو د الله په هر کار کې سوچ او فکر کوه، د الله سره به د مینه پیدا شي. شپږم د الله عز وجل سره د مینې د پیدا کېدو لاره دا ده چې د الله څونه پیرزوګانې شوي دي په موږ او تاسو، یوه را په زړه کو ویو چې الحمدلله، الحمدلله په ایمان، الحمدلله په علم، الحمدلله په اولاد، الحمدلله په نعمتونو ستا خوراکونو باندې، پوشاکونو باندې، په سکونت ځایونو باندې، او د الله عز وجل نعمتونه شمار او شکر ورسره وباسه وباسه وباسه، الحمدلله ورسره ویوه، د الله سره به د مینه پیدا شي. اوم د الله عز وجل په مخ کې د خپل زړه رامات کا او ډیره یره ور ونه باسه، د الله عز وجل یرې له په زړه کې ځای ورکه، نو مه ورنږدې کېږه غلطې ګناه ته، او هره ګناه غلطه ده، او په خپل زړه کې په میده میده او زخمی زخمی زړه کې د الله عز وجل مینه وکره، د الله عز وجل طمع وکره چې رب العالمین مې توقع ده چې زما ګناهونه به معاف کړي. نو چې کله په یو زړه کې د الله یره راغله، د ګناه سره به کرکه پیدا شي، او چې کله په یو زړه کې د الله عز وجل د رحمتونو طمع راغله، نو د الله سره به مینه پیدا شي. دا د الله د مینې د ګټلو مختصرې لارې دي. نهم
چې یو انسان غواړي چې د الله مینه محبت مې نصیب شي نو د الله سره د ځان لشي په آخر اللیل او چربانګ محال کې چې وخت د چربانګ وي او اذان د سهار ته لږ وخت پاتې په دغه وخت کې استغفر الله وي او الله فرمایي د سوچه مؤمنانو په باره کې چې وبالاسحار هم یستغفرون مؤمنان هغه کسان دي چې دوی استغفر الله وای په وخت د سحری او چربانګي کې نو په دې سره د الله مینه حاصلېږي. نه هم هغه چا سره کینه او پاسه چې هغه د الله سره مینه لري د الله اولیاو سره او د هغې غوره خبرو ته غوږ ونیسه هغوی چې په کومه لاره الله موندلی دی او د الله مینه یې حاصله شوې ده نو تا ته به هم الله عز وجل هغه اسانه کي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تصاحب الا مؤمنا ناسته پاسته مه کوه مګر د مؤمن سره ولا یأکل طعامک الا تقی او ستا ډوډۍ دې ونه خوري مګر هغه څوک چې د الله نه اریدونکی. لسمه او اخیر د الله مینه حاصلیږي په هغه څه باندې چې د خپل زړه نه انسان عوایق او دیوالونه درې کي هغه چې د الله د مینې طرف ته شیطان وهلی دي دا دیوالونه مات کا نو د الله مینه به د زړه ته ونوځي. په دا معنا سره چې د دنیا سره مینه مه ساته د مال او اولاد سره داسې مینه مه ساته چې تا د الله د مینې نه محرومه کي د منصبونو او وظیفو سره فوق العاده مینه مه ساته د سمعت او ریاکارۍ په سر باندې پښه کېده او مه کوه ریاکاري د الله مینه به ته حاصله شي او دارنګې مه مشغوله ځان د موسیقي په اورېدلو ځکه موسیقي زړه ناروغه کوي نو چې کوم زړه د موسیقي نه خلاص او په تلاوت روښانه او دلته پکې د الله مینه راتلی شي بالماضي مه کوه او د مسلمانانو د احوالو نه ځان خبروه شیطاني وسوسې مه منه چې تا د ذکر الله نه غافله کوي او غلطو مجالسو ته مزه مسلمانه دا هغه څه دي چې د دا کارونه څه وکړل او څه دې پرېښودل هغه چې بیان یې مخکې وشو انشاءالله تا ته به د الله مینه حاصله شي بیا چې د الله نه څه غواړي الله ورکوونکی دی خپلو مؤمنانو ته د بندګانو د غوښتنو اله العالمین دې موږ او تاسو ته د هغه پاکه مینه حقیقي